ڈی سی صاحب کاکڑ صاحب حاجی صاحب نجیب اللہ خان جی عبداللہ قاری صاحب راغلو سپینږیرو مشرانو درنو استادانو او زما زړه ته رانږدې شاګردانو ما بیا یو وار سلام ومني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه چې اوس دلته ولاړ یم ما ته څلېرویشت کاله یا درویشت کاله پخوا راپه یادېږي چې دا سکول د ستونزو او د شاګردانو د نه وجود په خاطر باندې وتړل شو خو بالاخره په زیاتو هلو ځلو باندې او د ظاهر پښتون په همت دا سکول بېرته پرانېستل خو ده به ما ته یوه جمله ویلې ول زه غواړم چې دا سکول لیسه کړم او دلته به زه د 12 صنف نجونې فارغانې ولرم یقیني درته وایم ما ته به په زړه کې خندا رالل او ما به تا له ځانه سره وویله چې دا ځوان دی احساساتي دی پرېږده دی دې خپل د زړه په راز کې وباسي وایي دې ما به ورته ویل بیخي سمه خبره ده خو قدر مې یقین نه راته مګر اوس چې دلته ولاړ یم د خوشحالۍ خپل احساس نه شم کولی چې زه څنګه خپله خوشحالي ستاسو سره شریکه کړم چې زه عملا ګورم چې 12 نمبر ښوونځی د حاجي صاحب نجیب الله په همکارۍ او همت او د ظاهر پښتون په هلو ځلو باندې لیسه شول او لیسه د 12 صنف هم هلکان او هم نجونې فارغانې ورځي زه ته نه ظاهر پښتون ته نه استادانو ته نه د سرانانو ټول کیمپ سپینږیرو مشرانو او واحد شاګرد ته مبارکي ورکوم د دغه لاسته راوړنې او د دغه دستاور په خاطر ورونو دا داسې سرانانو سپینږیرو ته معلومه ده چې موږ به د کوټې څخه معلمین ورته راوستل مګر الحمدلله نن داسې وخت راغلی دی چې دلته په معلمۍ باندې جګړې شروع دي یو وایي ما معلم که بل وایي ما معلم که دا د خوشحالۍ ځای دی زنانه معلمې غوګر سره سوال نه پیدا کېدي مګر نن په دې کیم کې تقریبا 80 زنانه ښوونکي صاحبانې درس وایي دا ډېر لوی دستاور دی د افغانانو لپاره د سرنانو لپاره د ظاهرجان لپاره زه د سوسایټۍ په نمایندګۍ دلته د ده ملګرو ته مبارکي ورکوم په دغه پرتمینه غونډه کې چې جوړه کړې ده خبرې مې ډېرې په زړه کې دي خو وخت کم دی قدرمن مېلمانه د لرې ځایو څخه راغلي دي د دوی په زړه کې به هم څه وي هغه به ستاسې سره شریکوي ستاسې د لا زیاتو او زیاتو بریالیتوبو او کامیابیو خوښي ده ومننه دا ځینې مشران نه وو راغلي غفار جان استاد په هغه ټیم کې د سیو د چلډرن د ادارې سره کار کوي زموږ مسؤله وو اوس شون د سوسایټي سره دی او باسم دا خبره چې وکړله دا زه بیا په تکرار وایم یو وخت کې چون زه کشر وم دا مجلې او مقالې ما دا لوستې نو ما پر دې ښوونځي باندې د غازي امان الله خان نوم کښېښود خو بیا په همدې سیو د چلډرن په اداره کې یو څوک د دې مې مخالف سو ول دا نوم بې خرابویه نو ما هلته د ځانه سره دا کول وکړي دا مې وعده وکړله هغه د پښتو یو شعر دی وایي چې غوټې پسې ویې په لاس به درسي چې غوټې پسې ویې په لاس به درسي چا ویل چې په دریاب کې ګور نشته دا حقیقت دی چې د هر شي دپاره تکل وکړي په اخلاص یې وکړي په مړانه یې وکړي په صداقت یې وکړي خپل منزل ته رسېږي دا په ما په زور باندې دا نوم پوس ولې دغه سو خراب سو خو نن دا څه وخت دا 2008 د اپریل پر 21 نیټه باندې همدا په 12 نمبر باندې وو دا 3 ورځې وتړل سو د سیو د چلډرن د وخته د خوا څخه ول دلته زده کوونکي نشته نو د هغه زده کوونکو نتیجه نن دا ده چې په 2018 کې په ټول بلوچستان کې بل ځای دغسې لیسه نشته په دغه شکل لکه همدا چې ده نو دا
یوازې زما دپاره ویاړ نه دی دا د همدې کلي د سپین ږیرو د استادانو د سرښوونکو د زده کوونکو د والدینو دپاره د افتخار ځای زمینه مساعده کې نور